مسلمانانو د حقوقنا تقریبا و حقوق من ذکر کړیو. اتم حق د یو مسلمان په بل مسلمان باندې هغه تشمیت العطس حق لاخیک المسلم. د مسلمان رور د پرنجي جواب د هغه پتا باندې حق د کله چې هغه الحمدلله ویلی وي. یو مؤمن مسلمان پرنجي وکي الحمدلله وي، ته په مجلس کې ناست یو ته واوري د هغه پتا باندې د حق لازم شو، در باندې ضرور شي چې ته هغه ته يرحمك الله او تا ته په مقابل کې دا دعا کوي چې يهديكم الله ويصلح بالكم. او بعض روایت کې صدام راغلي دي چې يغفر الله لنا ولكم، الله دې مغفرت وکي مونږ ته او تاسو ته. دا دعا په بیت پرنجي کوون کې دغه شخص ته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وحق المسلم على المسلم ست. د مسلمان حقوق په مسلمان باندې شپږ دي. شپږ حقوق یو مسلمان په بل باندې لري. د دې مقصد دا نه دی چې دا شپږ دي او نور نه دي. داسې کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقاضا د حصر نه کوي، بلکې دا په یو موقع باندې د الله پیغمبر دا شپږ ذکر کړل. نور حقوق هم د مسلمانانو په مسلمانانو شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې وفرمایل واذا عطس فحمد الله، کله چې یو مسلمان پرنجي وکي والحمدلله وي فسمته تدل جواب ورکا. نبی صلی الله علیه وسلم جواب باندې امر کړی دی موږ ته، او امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د باره د فرضیت او د وجوب دی تر څو چې قرینه صارفه موجوده شوې نه وي. د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې د پرنجي کوونکي جواب چې کله الحمدلله وي دا مستحب دی، سنت طریقه ده. اهل ظواهر علما ابن العربي رحمت الله علیه او داسې نور محققین علما د دې قایل دي چې تشمیت العاطس چې کله هغه الحمدلله ویلی دا واجب او فرض ده. که دې ونه ویله ته په دې باندې ګناهګارېږي او د مسلمان حق در باندې پاتې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وإن الله عز وجل يحب العطاس. الله رب العالمین د دې پرنجي سره مینه لري، د دې سره الله محبت کوي. ويكره التثاؤب، او الله رب العالمین ارګمي بد ګڼي. د الله رب العالمین د ارګمي خوښ نه دي. د پرنجي سره ولې الله رب العالمین محبت کوي؟ دا پرنجي چې کله د طبیعت په اساس باندې د انسان نه صادریږي او دته کوم مرض لګېدلی نه او دا کوم حساسیت نه لري، نو داسې پرنجي د انسان د ذهن او د بدن د نشاطت ذریعه ده. د دې د وجې نه د انسان نشیط شي، د ذهن پریش او تازه شي. او د دې پرنجي په وجه باندې د انسان په دې پوزه کې چې کوم ګرد او غبار جمع شوی دی او د انسان نس د تو دلته منع شوی دی هغه خارج شي او هغه بار شي. په دې پرنجي کې یو نوع ازاله د هغې څیز ده چې د انسان ته ضرر ورکوو، تکلیف یې وله ورکوو، نو دا د دې پرنجي سره زایله شه ولرې شه، نشاط هم راغی، مؤذي څیز هم زایله شه ولرې شه. نو د دې د وجې نه په دې باندې الحمدلله ویل چې الله رب العالمین تا باندې احسان وکړه، الله په تا باندې نعمت وکړه، الله رب العالمین تا نه مؤذي څیزونه واړول. او الله رب العالمین ارګمي په دې وجه باندې بد ګڼي چې دا د انسان په کسالت، د انسان په ناراستوب باندې دلیل دی. کله چې انسان ډېره ډوډۍ خوري، ډېر خوبونه کوي، عبادت او بندګیانو کې ناراست دی، یوړي راوړي، ته به وګورې هغې ته د خوله به وازه وازه کوي، بار بار به دغه خوله وازه وازه کېږي. دا د ده په دې بدن باندې د شیطان ډېر اثر دی، ډېر کسالت او نارستی پکې ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي فاذا عطس احدکم وحمد الله، کله چې یو تن په تاسو کې پرنجی وکړي او بیا د الله حمد مو وایي کان حقا علی کل مسلم سمعه، وایي دې حق په هر هغې مسلمان چې دا پرنجی واورېده ان یقول له یرحمک الله، چې ده ته به دا دعا کوي چې الله دې په تا باندې رحم وکړي. دا حدیث د هغه اهل علمو دپاره دلیل دی چې وایي د پرنجي جواب الحمدلله ویونکي ته یرحمک الله ویل فرض او واجب دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حق دی په هر هغې چا باندې چې ده لره اوري. او عجیبه مسله د دې نه دا معلومیږي چې په مجلس کې څومره کسان ناست دي او دا پرنجی واوري د ټول به ورته وایي چې یرحمک الله، بس د هغې نه چې هغه الحمدلله ویلې ده.
د سلام پر رابطه باندې قانون دا دی چې کله مجلس لګېدلی دی او یو شخص تېرېږي سلام واچوي نو که یو شخص د دې نه جواب ورکړي د نورو نه جواب ساقط شي ولې د پرنجي په رابطه باندې د دې حدیث نه دا معلومیږي چې د هر یو شخص په رابطه باندې د یرحمک الله ویل ضرور او لازم دي که نه د مسلمان حق در باندې پاتې کېږي واما التثاؤب وی هر چې ارګمې دی وی فانما هو من الشیطان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د شیطان د لوري نه دی یعنې شیطان په دې انسان کې داسې کسالت او نارستۍ پیدا کړله چې دی د ارګمو ته اړ کړ وی فاذا تثاءب احدکم کله چې یو تن په تاسو کې ارګمې کوي وی فلیرده ما استطاع رد کې دی لره څومره چې د ده وس وي دا خوله دې بنده کړي لاس دې ورباندې کېږدي یو کپړه دې خولې ته ونیسي وی فإن أحدكم إذا تثاءب یو تن چې په تاسو کې وی ارګمې کوي ضحک منه الشیطان شیطان په ده پسې خاندي چې دا خولې داسې وازه ونیوله او لاس یې ورباندې کېنښوده کپړه یې ورته وننیوله دی بنده نه کړله د شیطان د خندا ذریعه ده او د انسان په دې نس کې شیطان دننه ور داخلېږي بی نورم ناراسته کوي نورم د عبادت او بندګانو نه محرومه کوي موږ تاسې ګورو په مجلسونو کې ناست دي غټ غټ خلک مشران خلک چې کله هغه ارګمې کوي د خوله وازه کي هېڅ شی مخې ته نه نیسي لاس نه نیسي ځان ته کپړه نه نیسي په دې باندې دا په دې مجلس کې بې ادبه معلومیږي د خلقو او د ایمان والا د نظر نه پریوځي او د بل طرف نه شیطان چې د ده دشمن دی په ده باندې خوشحاله شه ده پسې وخندلې چې وګوره دې شکل ته وګوره د پیغمبر خلاف کوي د خپل پیغمبر خبره نه مني هغه هم د پیغمبر دشمن دی او دا هم د پیغمبر د خبرې غورځونکی دی د هغې نه منونکی دی دا ادب باید موږ او تاسې ځان کې راولو چې کله موږ له ارګمې راځي باید کنټرول یې کړو او خپله خوله پټه کړو په هغې باندې لاس کېږدو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی 40 خصله څلوېښت خصلتونه دي وی څلوېښت خویونه دي اعلاهن منیحة العنس وی اعلا د دې نه دا دی چې یو انسان چاته یو لنګ څاروی ورکړي چې دا واخله او د دې شودې خوره استعمالوي کله چې دا وچ شه به یې موږ کره راوله یو څاروی لنګ څاروی چاله ورکول د الله عز وجل په نوم د الله د رضا دپاره د هغې د شودو پورې وما من عامل يعمل بخصلة منها وینشته یو شخص چې په یو خصلت د خصلتونو کې به دې باندې عمل کوي رجاء ثوابها امید لري د دې خصلت د ثواب و تصدیق موعودها او د دې په رابطه چې الله د کوم څیز وعده کړي چې هغه جنت دی په هغې باندې د تصدیق دی وی ادخله الله بها الجنه الله رب العالمین به ده لره په دې باندې جنت ته داخل کی یو خصلت د دغې څلوېښتو خصلتونو نه چې د ځان کې راوسته الله رب العالمین به د جنت ته بوځي د جنت دروازې به درته الله رب العالمین کولاوي کي نبي صلی الله علیه وسلم په دغې موقع باندې په دغې څلوېښتو خصلتونو کې یو دقه خصلت ذکر کړه چې چاله لنګ څاروی ورکول راوي دی حدیث حسان ابن عطیه رحمه الله یو اوچت صالح دیندار شخص تیر شوی دی هغه وی فعددنا ما دون منیحة العنس من وشمیردل هغه چې ما سوا د منیحة العنس نه دي چې دا نور خصلتونه به څه وی من رد السلام یو پکې دا حساب شو چې د سلام جواب ورکول چې دا هم یو خصلت دی چې انسان یې ځان کې راولي الله رب العالمین ده لره په دې باندې جنت ته بیایي جنت ته داخلوي وتشمیت العاطس دویم پکې موږ دا حساب کړو چې د پرنجي کوونکي جواب ورکول کله چې هغه الحمدلله ویلي وإماتة الأذى عن الطريق او د لارې نه اذیت ورکوونکي څیز لرې کول وایي دا هم کې حساب کړی شوی چې دا څیز د لارې نه تا لرې کړو چې خلقو له ضرر ورکوو تکلیف یې وله ورکوو الله سبحانه وتعالی د دغې خصلت د ادامې او د همیشوالي د وجه نه جنت ته داخلوي او د دې په څېر باندې نور قسم آداب او خصلتونه چې یو انسان په ځان کې راولي نو د جنت د تللو ذریعه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په دې باندې روزلی دی چې په دوی کې به اسلامي آداب وي په دوی کې به اسلامي اخلاق وي او دوی به د اسلامي او شرعي آدابو پابند وي نن موږ اسلامي آداب او اسلامي خویونه اسلامي خصلتونه نه پیژنو یو د هغې نه تشمیت العاطس والحمد عند العطس او الحمدلله د فرنجي په وخت کې ویل